سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. خوږو اورېدونکو، نن درته د یو نوي ناول د ورونو خور چې لیکوال شکور رحمان حمیدي دی نوموړي دغه کتاب په 1493 لمریز کال کې چاپ کړی دی. دغه ناول تر ډیره په پښتنه ټولنه کې هغه په بدو رواجونو او دودونو راسرخي چې پښتانه ورسره لاس او ګریوان دي. خوږو اورېدونکو، تاسو مې ملتیا وکړئ او د دغه ناول هره برخه راسره په مینه واورئ. اوس هم پیل کوو د ورونو خور د ناول په لومړۍ برخه. د ولسمشر حامد کرزي لومړۍ دوره پای ته رسېدلې وه. په هېواد کې د راتلونکي نوي ولسمشریزو ټاکنو لپاره انتخابات روان وو. عام خلک ټول په خپل کاروبار مصروف وو. زه هم د نورو ځوانانو په څېر اسهار به چې له کور وظیفې ته لاړم، مازدیګر ناوخته به کور ته راتلم. خو هر مازدیګر به چې له وظیفې نه راغلم، لومړی به مې د مور کوټې ته ورتلم. چې کله به مې مور په کوټه کې نه وه، پوښتنه به مې وکړه چې مور مې چېرته ده. هر ځل به مې ځواب ترلاسه کوه چې د باندې باغ کې په سپرګي کې ناسته ده. زه به چې ورووتم، د مور سره په څنګ کې به مې په یو پردې تور سر سترګې ولګېدې. په عمر کې زما د مور نه مشره ښکارېده. ماښام مې چې مور کور ته راغله، پوښتنه مې ترې وکړه، مور دا ښځه څوک ده چې زه د باندې باغ ته راځم له تا سره ناسته وي؟ مور مې راته وویل، زویه دا یوه کونډه بې اسرې بې سرپرسته ښځه ده. په کور کې کوم نارینه سړی نه لري. اسهار په خیر ټولولو پسې له کوره راوځي، د ماښام په خړه یا ناوخته کور ته ځي. په ژوند کې پرې هېڅ خدای خوشحالي نه ده لورولی. له خپل ژوند څخه ډېرې ترخې او بدې خاطرې لري. ما ورته وویل، مورې که رښتیا پرې دومره تکلیفونه تېر شوي وي، زه به یې د ژوند کیسه نورو ته د عبرت لپاره ولیکم. مور مې راته وویل، زویه دا خو دې ښه خبره وکړه، سبا چې راشي زه به ستا خبره ورسره شریکه کړم. بل مازدیګر چې کور ته راغلم، له مور نه مې پوښتنه وکړه، مورې زما خبر دې ورسره شریکه کړه که نه؟ مور مې وویل، ولې نه زویه، کله مې چې ستا خبر ورته وکړه زیاته خوشحاله شوه. راته یې وویل چې سبا د جمعې ورځ ده، زوی به دې وظیفې ته نه ځي. ما ورته وویل نه. نو راته یې وویل سبا به زه وختي راشم او ټوله کیسه به ورته وکړم. کله مې چې مور ماته دا خبره وکړه، ټوله شپه مې خوب نه راته. کله به په یو اړخه وختم، کله په بل. لنډه دا چې سهار 8 بجې چې مور مې راته وویل، زویه هغه تور سره راغلی ده، که غواړې چې کیسې ولیکي او یا یې واورې نو راځه. ما وویل دا ده مورې، درغلم. کله چې وروتم، له ستړې مشې وروسته تور سرې خپله کیسه داسې پیل کړه. زه به د 14 یا 14 کلونو په عمر وم چې زما غوښتنې ته به له لرې لرې کلیو څخه خلک راتلل او زما غوښتنه به یې کوله. خو په هر ځل به مې مور ځواب ورکوه چې لور مې اوس وړه ده. یا به یې ورته وویل چې زه داسې ژر نه غواړم چې لور مې واده کړم. زه هم زیاته خوشحاله وم چې مور مې زما له رضایته پرته چاته د هو ځواب نه وایي. یو ورځ چې ښوونځي ته تللی وم، د ښوونځي له رخصتۍ څخه وروسته کور ته راغلم. ګورم چې د کور په انګړ کې 3-4 پردې ښځې ناستې دي. زما چې پر دوی سترګې ولګېدې، سیده ترې لاړم د مور کوټې ته. هلته مې د ښوونځي ځانګړی کالي بدل کړ. د ښوونځي ځانګړي کالي مې را په میخ کې نه و ځوړند کړي چې مور مې کوټې ته راغله. راته یې وویل، برېښنا لورې غوښتنې ته د بیا خلک راغلي دي، څنګه وکړم؟ د ډېرې درنې کورنۍ خلک دي، نور د ډېرو مرکو څخه هم ستړی یم. ستا څنګه خوښه ده؟ څه ډول ځواب ورکړم؟ زه لږ غلې غوندې شوم. مور مې په دویم ځل بیا هم دا خبره تکرار کړه، لورې ولې غلې شوې؟ راته ووایه که نه، څنګه دې خوښه ده؟ ما مور ته وویل، مورې هغو نورو خلکو ته دې چې څه رقم ځواب ورکړی دو ته هم ځواب ورکړه. مور مې نورې خبرې ونه کړې، بې له ځنډه د باندې ښځو ته ورغله. ورته یې وویل، لور مې اوس وړه ده، زه داسې ژر نه غواړم چې لور مې راڅخه بېله شي. له راغلو ښځو څخه یې وویل، خیر دې ترورې، یوازې دومره راته ووایه چې ستا شوه. نور چې ستاسو کله خوښه وه نو موږ به بیا د واده تیاری ونیسو. مور مې ورته وویل، د هو نه ځواب نشم درکولی، خو لور مې اوس وړه ده. راغلې ښځې هم پوه شوې چې زموږ ټینګار بې ځایه دی، نه یې مني. رخصت یې واخیسته ولاړې. مور مې کوټې ته راغله. راته یې وویل، ګوره لوره، ته اوس پیغله شوې وي، یو ځای نه یو ځای به خامخا د ځان لپاره انتخابوي، که نن وي که سبا. ما وویل، مورې زه چې تر څو د لوړ زده کړو نه فارغه نشم تر هغې واده نه کوم. مور مې راته وویل، برېښنا لورې ته اوس په 10م ټولګي کې
اته بله 12 ټولګي نه فارغېږي، بیا به پوهنتون ته ازموینه ورکوي. له هغې وروسته به 4 یا 5 کاله پوهنتون وایي چې دا ټول 8 کاله کېږي. برېښنا لوري او خدای خبر چې زه به 8 کاله عمر نور هم ولرم. الوري زما خو داسې خوښه ده چې ته باید زما په ژوندانه واده وکړې. پلار غریب دی، خدای وبخي، هغه هم نشته چې سم ځای درته لیدلی وای. د مور دې خبرو ډېر زور راکړ، خو مور مې ښه خبره کوله چې ته باید زما په ژوندانه واده وکړې، ځکه پلار خو مې دا 3 کاله کېږي چې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړي دي. زه د مور یوازینۍ لور وم، نورې خویندې مې نه وي، خو خدای ورونه راکړي وه. پلار مې چې د کومې ورځې را په دې خوا مړ شوی وه، له هغې ورځې راوروسته ما او مور ته مې ورونو په ښه سترګه نه کتل، یوازې خپلو ښځو پرې سترګې پټې کړې وي. که ښه خبره ده هم د ښځو ده، که ښه لباس دی هغه هم د ښځو دی، یا که ښه خواړه دي هغه هم د ښځو دي، یا که ښه خواړه دي هم د ښځو دي. زه په همدې فکرونو کې ډوبه ژوره تللې وم چې مور مې بیا راته وویل برېښنا لوري ته باید زما په ژوندانه واده وکړې. لوري که څوک دې خوښ وي راته یې ووایه چې هماغه څوک درته وکړم. برېښنا لوري تر څو به راته وایي چې دا ځوان مې خوښ نه دی، دا بې سواده دی، دا داسې دی او دا هغسې دی. لوري چې زما په ژوندانه واده وکړې زه به زیاته خوشحاله شم. ما ورته وویل مورې په دې نن شپه خو مې هسې هم نه واده کوي، خو زه به هم له ځان سره لږ فکر وکړم. که څوک مې خوښ وي هم یې درته وایم او که نه وي هم. مورې چې ستا کوم ځای خوښ وي هغه ځای زما هم خوښ دی. مور مې زیات خوشحاله شوه، په سینې پورې جوخته ونیولم، په دواړه مخونو یې ښکل کړم، په ژړا شوه. راته یې وویل لوري که پلار دې ژوندی وی داسې ژر ما کله واده ولې. 7 زامن مې دي، خو تش په نامه زامن دي، نه یې تا ته کومه توجه شته او نه ما ته. ما د مور په خاطر وویل مورې دومره زړه خوراک څه کوي، زمونږ خو خدای شته، خدای به هر څه اسانه کړي. سهار چې کله له کوره راووتم د ښوونځي په لور روانه وم چې په لار کې راته یو ځل بیا جمشید ولاړ دی. زه به چې هر سهار د ښوونځي په لور تلم جمشید به له ما څخه مخکې راغلی و، ښوونځي ته د تللو په لار به ناست و. د جمشید د له کوره زموږ تر کوره پوره 1 ساعت مزل و. څنګه به چې زه له کوره راووتم لومړی به مې په جمشید سترګې ولګېدې. نن سهار چې را سره مخامخ شو د نورو ورځو په شان بیا هم را سره د مینې او محبت خبرې پیل کړې. ما تر اوسه د واده لپاره کوم څوک نه و انتخاب کړی، خو بیګا چې مې مور راته وویل نو زما په زړه کې هم جمشید ګډ را ګډ شو. نن ما هم جمشید ته ډېر په بې جرأتۍ سره د خپلې مینې اظهار وکړ. جمشید دومره خوشحاله شو چې څه درته ووایم. جمشید چې زما د خولې نه د مینې کلمه واورېده راته یې وویل برېښنا آیا پوهیږي چې ما ستا له خولې څخه د مینې کلمې اورېدو ته څومره وخت انتظار وکړ؟ ما په خندا وویل نه زه به نوره غلی شوم. څه مې ونه ویل. جمشید تر ډېره زما سترګو ته کتل چې اوس به خبره پوره کړي، خو چې زما له خولې کومه خبره وانه اورېده ویې ویل ولې دې خبره نیمګړې پرېښوده؟ ما بیا وخندل. ورته مې وویل جمشیده زه ستا له مینې څخه څه خبره یم چې تا ما ته څومره انتظار کړی؟ جمشید وویل ډېره بې غوره یې. له کومه وخته چې ستاسو ټولګي ته راغلی یم له همغې ورځې مې له تا سره مینه پیدا شوې او ته راته وایې چې زه خبره نه یم. په خبرو کې تر ښوونځي ورسېدو. نورې ورځې به زه له جمشید څخه مخکې کتار کې کېناستم، خو نن زه او جمشید په یو کتار کې کېناستو. اما به چې جمشید ته وکتل نه له خوشحالۍ به په جامو کې نه ځایېده. د ښوونځي له رخصتۍ څخه وروسته زه او جمشید دواړه یو ځای د کور په لور روان شو. جمشید به رانه هره ورځ د ټلیفون شمېره غوښته، خو ما به نه ورکوله. نن ورځې بیا راته وویل برېښنا که د ټلیفون نمبر راکړې زیات به خوشحاله شم. ما ورته په ټوکو کې وویل جمشیده ما چې درته وویل چې مینه در سره لرم درته مې وویل دومره مینه هم در سره نه لرم چې ته اوس رانه د ټلیفون نمبر غواړي. د ټلیفون نمبر څنګه درکړم؟ بیا چې د نمبر غوښتنه رانه ونه کړي ښه به وي. زما دې خبرې سره د جمشید رنګ تک ژېړ واوښت لکه د کور کمان. ډېر زیات خفه شو، خو ما بیرته ژر بخښنه وغوښته. جمشیده بخښنه غواړم. هسې ټوکې مې وکړې. خیر دې خفه نه شي. جمشید وویل خدای دې وبخه، کومه خبره نه ده. په یارانه کې بنګړي ماتېږي. لنډه دا چې زه کور ته ورسېدم. جمشید ته مې د ټلیفون شمېره ورکړه او سره رخصت شو. زه چې کور ته دننه شوم مور مې په انګړ کې په کټ ویده وه. زه مې د خپلې مور کوټې ته لاړم. جامې مې بدلې کړې.
الله مې کتابونه المارۍ کې خودې نه ول چې مشر وریندار مې کوټې ته راغله راته یې وویل او ورور دې ویل چې نور به ښوونځي ته نه ځي او بله خبر دا چې موږ ستاسې مزدوران نه یو چې د کور ټول کارونه دې موږ کوو او ته به ښوونځي ته بېغمه ځې او راځې. ما ورته وویل ګوره وریندار ما کوم غلط کار کړی چې تاسې راته وایئ چې ښوونځي ته به نوره نه ځي. که د کور کارونو ستړي کړي یاست ما ته خپله برخه نه ستاسو برخه کار هم پرېږدئ، زه به یې سر ته رسوم. خو داسې راته مه وایئ چې نوره به ښوونځي ته نه ځي او ښوونځی یې پرېږده. وریندارې زما پیښې وکړې او روانه شو. د وریندارې په پیښو باندې زیاته خفه شوم، غوسه راغله. ما هم ورته په تونده لهجه وویل قسم په خدای چې وژنې مې هم که دا ښوونځی زه پرېږدم. زما په ورونو زور چېرته رسېده، خو د وریندارې خبرو په غوسه کړم، ځکه مې ورته دا خبره وکړه. زما او د وریندارې په تیزو خبرو باندې مې مور هم له خوبه راویښه شوه. اما ته راغږ برېښنا لورې راځه له دوی سره خوله مه مرداره وه، د دوی له لاسه خو دا دی زه په کټ پرته یم. راځه لورې راځه. له کوټې ووتم ورغلم، د مور په خوا کې کېناستم. مور مې نن ورځ بیا هم ډېره سخته ناروغه وه، د خبرو کولو توان او طاقت یې نه درلود، خو بیا هم اورېدلې به مو وي چې د مور زړه په زوی او د زوی زړه په وچ کاڼي. مور مې راته ډېر نصیحت وکړ چې لورې ګزاره کوه، ولې بس له دوی سره خوله مرداره وي، یو به پوهېږي بل به نه پوهېږي، نو دا بل بیا ولې له ځانه قمقل جوړوي. په دې کور کې زما او ستا یوازې له الله جل جلاله پرته نور څوک نشته ده چې لاس نیوی مو وکړي. صبر کوه، صبر بهتره دی. مور مې دا خبره سر ته نه ورسولې چې وریندار مې راغږ کړ. ډېر ښه درس دې ورته شروع کړی. په هغه خدای مې دې قسم وي چې دا ځمکه او اسمان یې پیدا کړی، که نور د ښوونځي مخ هم رانه وویني. زما مور ته یې وویل ته خو هسې هم د ګور په غاړه یې، نن به یې سبا به نه یې. دا د دروغو تسلي مه ورکوه. مور مې یو سوړ اسویلی وکړ، اسمان ته یې سترګې پورته کړې، څو سوي ښېراوې ورته وکړې، خو زما له سترګو بې اختیاره وخت کې تویېدې. یوازینۍ موخه یې دا وه چې ورونه او وریندار مې څومره سخت زړونه لري، ولې را باندې زړه نه سوځي، او ولې نه غواړي چې زه زده کړې سر ته ورسوم. اما مور مې په ژړا ښه زړونه یخ کړ چې په همدې زما مشر ورور وصال کور ته رادننه شو. اما مور مې ورته وچې سترګې نیولې وې، خو وصال لومړی خپلې کوټې ته لاړ. له ځنډ وروسته د باندې راغی، څېره یې غوسه نیولې وه. سمدستي یې وویل برېښنا اوس وخت او حالات ډېر خراب دي، د نن ورځې وروسته به ښوونځي ته نه ځي، ځکه په 10 11 او 12 او له دې نه ورهاخوا هلکان او جونې درس یو ځای وایي. موږ پښتانه یو، سبا به چا راپسې خبرې کړې وي، بیا به مې یا د هغوی سر مات کړی وي یا خپل. پوه شوې؟ زه او مور مې چوپ په خوله ناست یو، نه مې د مور په خوله کې کومه خبر راتله نه زما، لکه د خټې نه جوړ بوتان. دواړه خاموش وو. وصال ورور چې مې څه وویل هغه یې وویل او بېرته خپلې کوټې ته لاړ. زموږ په ټولګي کې خو اوس هم هلکان او نجونې یو ځای درس وایه، خو بس ورور مې د ښځې خبره ومنله او کومه بله پلمه ورسره نه وه، ځکه یې د نجونو او هلکانو خبر رامنځته کړه. لږه شېبه وروسته وریندارې راغږ کړ ژر ژر کوه، د ماسخوتن لپاره تیاری ونیسه، مونږ خو ستاسې مزدوران نه یو. مور مې اوخلنې سترګې راواړولې، په سترګو کې بېوسي او بېکسي له ورایه ښکارېده. راته یې وویل لورې پورته شه، مجبوري ده. په ډک زړه پاڅېدم، ټول کارونه مې سر ته ورسول. د ماسخوتن ډوډۍ خوراک نه وروسته مې مور باندې یو ځل بیا سخته تبه راغله. په کوټه کې ډېره یخوا دېخوا شوم، خو د تبې د پرې کولو کومه دوا مې تر سترګو نه شوه. د باندې راووتم، ورونه وریندارګانې مې بېغمه په کوټه کې ویده وه. د وصال ورور د کوټې دروازه مې ټک ټک کړه. څو شېبې وروسته مې بې رحم او ظالم ورور دروازه را خلاصه کړه. په غوسه یې راته وویل په تاسې دوه باندې خو خدای خوب حرام کړی، په موږ باندې مو هم حرام نه لورېږي. بې شرمې بې حیا، زه چې بیا د کوټې مخ ته ونه وینم. ورور مې اوس دومره بدل شوی و چې زما یې هېڅ خبر وانه ورېده چې زه دلته د څه لپاره راغلی وم، او دروازه مې د څه لپاره ټک ټک کړه. په بیړه بېرته د مور کوټې ته لاړه. ګورم چې مور مې د سړو له وجې لړزې اخیستې ده، خپله کمپله مې راواخیسته، په مور باندې مې واچوله. د مور تبه مې ډېره سخته وه. زړه کې مې وویل
راځه د ګاونډیانو نه ورته د تبې پرې کولو ګولۍ راوړه. چپلاکې مې راواخیستې، تر لوی دروازې پورې مې چپلاکې په لاس کې نیولې وې. ما ویل د پښو د غږ له امله راپسې څوک راویښ نه شي. دوی خو مې د مور ناروغۍ ته کومه توجه نه کوي، هسې نه چې ما هم د ګاونډیانو له کوره ایساره کړي. کله چې لویې دروازې تر ورسېدم چپلاکې مې پښو کړې، په تګ کې ډېره سخته ووېرېدم، ځکه زمونږ او د ګاونډیانو کور ترمنځ لویه هدیره پرته وه. له ډېرې وېرې مې ټول بدن لړزې اخیستې وه. دا مې لومړی ځل وه چې زه په دې دومره توره تیاره کې د کوره د باندې راووتم. څو قدمه وړاندې لاړم، مډې ټول په درانه خوب ویده ول. له سترګو مې بې درېغه وخت کې روانې وې، په خوله کې مې لاړې وچې شوې. پوهېدم چې هدیره کې پرته له ما نور څوک د ساه ایستلو نشته. دنیا راته ټوله بدله ښکاره شوه. په هدیره کې مې اخوا دېخوا مخ واړول، چابک چابک قدمونه مې واخیستل. له ما نه 15 قدمونه وراخوا یو ویرونکی غږ مې تر غوږ شو. ویښتان مې نیغ ودرېدل. آیات کرسي مې په ځان چوف کړه. نه پوهېږم چې دا غږ د کوم حیوان و. په هدیره کې یو ځل بیا چوپ په چوپتیا خوره شوه. 2-3 دقیقې وروسته د ګاونډي کور ته ورسېدم. دروازه مې وټکوله. د کور په داخل کې د سپیو غپاشت و، خو څوک راته معلوم نه شول. دروازې ته مې بیا 3-4 ټکه ورکړل. دا ځل د سپیو غپا نور هم زور واخیست، خو دروازه چا خلاصه نه کړه، ځکه توره تیاره وه. په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه خلاصه کړي. هېڅ نه پوهېدم چې څه وکړم. ګډ وډ خیالونه او فکرونه په سر اخیستې وه. یو ناڅاپه مې ذهن ته جمشید راغی. ټیلیفون مې راواخیست، د جمشید نمبر مې ډایل کړ. د لږ ځنډ وروسته زنګ تیر شو، خو ټیلیفون ته چا ځواب ورنه کړ. یو ځل بیا مې نمبر ډایل، خو بیا هم کوم ځواب رانه کړل شو. د 4م زنګ په تېرېدو سره مې مړاوی خوبولی غږ تر غوږ شو. الو الو، برېښنا خیرت دی؟ څنګه دې په دې نیمه شپه کې ټیلیفون وکړ؟ په ژړغوني غږ مې وویل جمشیده بخښنه غواړم. مور مې خبره مې لا سر ته نه ورسولې چې جمشید خبره راپرې کړه. ولې؟ په مور دې څه شوي؟ ژر راته ووایه. په بنده بنده ژبه مې ځواب ورکړ. مور مې سخته ناروغه ده، په کور کې دوا نه وه. د ګاونډیانو کره راغله، خو هغوی هم دروازه خلاصه نه کړه. اوس مې تا ته ټیلیفون وکړ، که په کور کې د تبې پرې کولو کوم درمل لرې رایې وړه. زه د ګاونډیانو د کور په خوا کې د هدیرې بر سر ته ولاړه یم. جمشید هم بیلې دی چې کومه پوښتنه وکړي چې ولې ورونه دې چیرې دي. ځواب یې راکړ، سمه ده، پر ځان پام کوه، زه دا دې درغلم. اړیکه پرې شوه. ټیلیفون مې بېرته په خپل ځای کې کېښود. زه په هماغه ځای کې وچه کلکه ولاړه وم. نه پوهېدم ولې مې دومره حواس بایللي وه. یو ځل بیا هماغه شان ویرونکی آواز شو. ټوله هدیره تورتم نیولې وه. یو بل لور ته مې مخ واړم، خو څه مې تر سترګو نه شول. غږ زما په لور رانږدې کېدو. وار مې خطاب لکه بېروحه جسد کلک په خپل ځای ولاړ و. د یو څو دقیقو وروسته د جمشید زنګ راغی. موبایل مې وکې کړ. جمشید لنډ وویل که ټیلیفون دې رڼا لري بله یې کړه. زه له هدیرې سره نږدې یم، هسې نه چې کومې بلې خواته لاړ شم. ما ویل سمه ده. د ټیلیفون بجلي مې روښانه کړه. لږ انتظار وروسته جمشید راغی. کله چې راورسېدو بې اختیاره مې وژړل. جمشید راته د تسلۍ الفاظ راکول، خو زه سلګو اخیستې وه. تر ډېره مې وړې سلګۍ وهل. ژر مې ځان کنټرول کړ. راپاڅېدم. له جمشید نه مې دوا راواخیسته. ورته مې وویل جمشیده ته نور ورځه زه تللی شم. خو جمشید نه منله. تر کوره یې راورسولم. په جمشید باندې به په نیمه شپه کې زړه نه کېده چې بیرته لاړ شي، خو مجبوري وه چې لاړ وای، ځکه د پښتو وطن دی. نه مې شو کولی چې راایساره کړم. له جمشید نه مې مننه وکړه. د تللو په وخت کې راته بیا تسلي راکوله. زړه مې ډک کېدو. ښه په سلګو مې وژړل. د جمشید له سترګو هم اوښکې روانې وې. بایللي حواس مې یو ځل بیا سره راټول کړ. په بیړه کور ته دننه شو. دروازه مې پورې کړ. ډېرې پر ورختایۍ سره د مور کوټې ته ورغلم. مور مې زګیروي کول. ما پرې غږ وکړ، مورې دغه دوا وخوره. خو مور مې راته هېڅ نه ویل. زګیروي یې ورو ډېرېدل. د صبر کاسه مې نوره راډکه شوه. په زوره مې چغه کړه، مورې پاسه، دا دې دوا مې درته راوړه، ما چاته پرېږدې. مور مې سترګې پرانیست. لاسونه یې راته پورته کړ. زما سر یې په خپله سینه کېښود او ښکلې کړم. کله چې ترې پورته شوم
یو ګیلاس اوبه مې راواخیستې دوا مې په لاس کې نیولې وه په څه خوارۍ ورسره لستونه تېره کړه له دوا خوړلو وروسته مې مور ټوخي واخیسته یوه شېبه غلې وه خو یو دم بیا ټوخي پسې واخیسته دا ځل چې له ټوخي ارامه شوه ارامتیا لږ وخت ونیوه زما چې کومه یادونه یاد وه هغه به مې لوستل او په مور به مې چوپ کول خو مور مې هماغسې سمه دمه پرته وه د تنفس د اخیستلو غږ یې نه اورېدل کېده له ځان سره مې وویل هسې نه چې مور مې وفات شوې وي غږ مې پرې وکړ مورې و مورې شک مې په یقین بدل شو ورپورته شوم ومې خوځول خو مور مې هېڅ حرکت نه کوه شپه سبا کېدو ته په نږدې کېدو وه زړه مې راوپړسېد د زړه له تله مې غږ کړ مورې اخیره لاړې زه د یوازې ظالمانو ته پرېښودم مورې سترګې وغړوه مورې و مورې ولې مې غږ نه اورې دا ظالمان به له دې وروسته په ما څه کوي مورې زما د فریاد په اورېدو مې مشر ورور کوټې ته راغی زه یې په ژړا او سرې سترګې ولیدم په سر یې راته لاس راتېر کړ د غلي کېدو یې راته وویل د پلار د مړینې وروسته دا لومړی ځل و چې ورور مې په سر لاس راتېر کړ او تسلۍ راکوله خو ورور مې هېڅ خفه نه معلومېده د زړه تڼاکې مې یو ځل بیا وچودېدې په ژړا او په سلګو شوم نور نو په ځان نه یم پوه شوي کله مې چې سترګې وغړولې سر ته مې وړې او زړې ناستې وې چاره ته پښو تلي سولول او چا را باندې اوبه شیندلې یو دم کېناست غږ مې کړ مورې و مورې مورې څه شوې و مورې له ما چارپېرې ناستې ښځې ټولې په ژړا شوې د ناستو ښځو له منځه یو نجلۍ راوړندې شوه چې سترګې مې ورپورته کړې زما ټولګیواله د جمشید د ګاونډۍ نادیه وه د نادیې په لیدو مې ستونی نور هم وپړسېد په چیغو چیغې مې وشړل نادیې له لاسه ونیوله د انګړ له منځه یې پورته کړه کوټې ته یې بوتلم کله چې مې ځان ښه کابو کړ له نادیې نه مې وپوښتل مور مې چېرته ده یو ځل مې مور ته ورغله چې د وروستي ځل لپاره خو یې ووینم که نه خو نادیه غلې شوه یو ځل بیا مې وویل نادیې مور مې چېرته ده د مور خواله مې ورغله نادیې له لاسه ونیوله د لویې دروازې په لورې روانه کړه پوه شوم چې مور مې خاورو ته سپارل شوې او وروستی دیدن مې هم ونشو کولی د هدیرې په لورې لاړو په هدیره کې مې په نوې جوړه شوې قبر سترګې ولګېد چې امبار خاورې پې پرتې وې د مور په قبر مې بې اختیاره ورړنګه شو په سلګو سلګو مې وژړل مورې زړه دې ډېر له ارمانونو ډک ګور ته یوړ اوس په ما د لور غږ څوک کوي اوس به د خفګان په وخت کې څوک ما ته په سر لاس راتېروي زما د سر وروستی سوری خو مورې ته وې خدای خبر چې زه له دې وروسته به نور له څه ډول مشکلاتو سره مخ کېږم نادیې هم نور صبر له لاسه ورکړ په ژړا کې راټیټه شوه له مټ یې ونیول پورته یې کړم ویې راځه چې ځو کور ته دغه ورځ او شپه مې ټوله په ژړا تېره شوه د مور له مړینې وروسته مې د ژوند شپې ورځې ډېرې په سختۍ را باندې تېرېږي خوږو او زړه ته رانږدې مینهوالو دا وه د وورونو خور د ناول لومړۍ برخه چې ما نظیف الله صالح درته وړاندې کړه تر دومې برخې چې ستاسو درنه چوپړ ته راځم ما ته راکړئ اجازت ښې چارې